السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره د خوارجو تعریف کوشي چې خارجي چاته ویل کېږي. جناب عالی د خوارجو خو مختلف علما او مختلف تعریفونه کړي، لیکن یو عالم دی داغه نوم دی عبدالکریم الشهرستانی. اصل کې محمد ابن عبدالکریم الشهرستانی دی، خو په عبدالکریم الشهرستانی باندې مشهور دی. دا په افغانستان کې تیر شوی دی، په افغانستان کې قبر هم دی. افغانستان کې ولایت یا صوبه ده دایکونډي، د هغې ځای نوم دی دایکونډي. نو ما ولا اراده م کړې وه زه به د زیارت ته ورځم. بهرحال خدای په افغانستان کې ښخ دی ښه. د ډېر ناشنا کتابونه لیکلي. الملل والنحل په نوم باندې یو کتاب لیکلی دی، داسې شهره یافاق کتاب دی چې په اتفاق د علماو په فرقو او د هغوی الملل والنحل معنا هم دا د فرقې او د هغوی عقیدې چې داسې د دې د نظیر او د په مثل کتاب باندې به ډېر مشکل تا ته بل میلاو شي. نو هغې کې تعریف کړی دی د خارجي. وایي خوارج چاته ویلی کېږي؟ کل من خرج علی الامام الحق، چې د مسلمانانو امام وي، مسلمانانو سره بیعت کړی وي، مسلمانانو د هغه طاعت لاندې زندگی تیری، او دا کس دغه کسان راولګېږي او د دغه رنګې امام مخالفت وکړي او د هغه د طاعت او د هغې د بیعت نه وځي. دی وایي که نه کل من خرج علی الامام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجيا او سواء كان الخروج في ایام الصحابه، برابر خبره د صحابه باندې خروج کړی وي، على الائمه الراشدين چې هغه الائمه الراشدين المهديين دي، او غیرهم من التابعين لهم باحسان. نو دا دوی تعریف کړی. امام نووي رحمه الله تعریف کړی دی، وای صنف من المبتدعات، دا بدعتیان دي، یعتقدون ان من فعل کبیرة کفر. وای د دوی عقیده دا ده چې کوم سړی ګناه کبیره وکړي، لکه غلا وکړي، زنا وکړي، دروغ ووایي، غیبت وکړي، چغلي وکړي، نو دا سړی کافر دی. وخلد فی النار، او همیشه به په اور کې. او یطعنون لذلک فی الائمه، د دغه خبرو د وجې نه خو چې کوم امامان تیر شوي دي د مسلمانانو حاکمان، د هغوی باندې طعن لعن کوي. ولا يحضرون معهم الجماعات والجماعات، نه د هغوی ډلې سره یو ځای کېږي او نه هغوی سره منځونه یو ځای کوي، هغوی سره منځونو ته هم نه راځي. دا امام نووي رحمه الله دغه کړی دی. اصل کې صحیح مسلم کې په دې باندې باقاعده طور سره باب لګېدلی، کتاب الزکات کې باب التحریض علی قتل الخوارج، هغې ځای کې بیا د خوارجو تعریف کړی. دا قرنګې ابن حجر عسقلاني هم په 12 جلد 283 نمبر صفحه د همدقه باب التحریض علی قتل الخوارج باندې دی لیکي که نه فهم جمع خارجة طائفة وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين، چې د مسلمانانو کومه دغه ډله ده نو د هغې نه وتلي دي. نو خلاصه د خبرې دا ده چې دغه دی دا څه ورته وایي خارجیان هغه چاته ویلی کېږي خوارج چې هغوی د مسلمانانو هغه امام چې د مسلمانانو ورباندې اتفاق وي، اتحاد وي، مسلمانانو سره بیعت وي او د هغې طاعت کوي او دوی د هغې نه خروج وکړي. یو دویم عقیده یې دا وي چې مرتکب د کبیرې کافر دی، او دریم دا دی چې د دې ګناه د وجې نه، عقیده نه، د ګناه د وجې نه د مسلمانانو مال او د مسلمانانو وینه ځان ته حلاله بولي. دا باقاعده طور سره دا بحر الرحیق کې ابن نجیم رحمه الله دغه کړی، دویم جلد 234 نمبر صفحه ده. دی وایي قوم الخوارج قوم لهم منعة وحمیة، دوی عسکر منع عسکرو ته وایي، فوجیانو ته وایي، فوجیان هم ورسره شته او داسې کسان هم شته چې دوی سره ملګري وي. خرجوا علیه بتاویل یرون انه علی باطل کفر او معصیة توجب قتاله بتاویلهم یستحلون دماء المسلمین و اموالهم. نو خلاصه د خبرې دا ده چې په ګناه دا یوه ډله وي چې د مسلمانانو د امام نه خروج وکړي او مسلمانان په ګناه باندې کافر وګڼي او د ګناه د وجې نه د مسلمانانو وینه او د مسلمانانو مال ځان ته حلال ګڼي. نو دی تعریف دی. اوس ته چې وایي مصداقي څوک دی؟ بس خیر دی، مصداقي بیا ته خپله ځان ته پیدا کړه، موږ خو یې درته تعریف وکړو. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.